یو جادوګر یې نیولی و سوډانی و او د دیزی حکومت نیولی و نو هغه بیا انټرویو ورکړې وه هغه انټرویو کې توبه یې وویسته توبه یې ویستې وه او بیا به خلکو له دعوت ورکوو د توحید طرف ته نو هغه دا قصه ذکر کړې وه چې ما نه خلک تپوس کوي چې څنګه د شیطانانو به ستا خدمت کوو هغه وایي ما ته یې دا ویلي چې ته به دې قرآن ته دي کې هغه وړوکې نسخه چې کومه مصحف هغه به راوالې او هغې ته به یو تار واچي او هغه به او دسماتې دا ځای چې کمي په باتروم کې دي کې به یې زوړن کې کته نو هغه ما به هغې کې زوړن کړی نو دوی به زما خدمت کوو بعضو ته پکې ویلي دي چې ته به داسې ووایې چې لکه دا پلانې عبادت نشته دا خبره خو په خوله ته وړه ښکاري خو دا کفر دی لکه اوس شیطان ورته وایي زه به ستا خدمت هله کوم چې کله ته دا ووایې چې د مازدیګرې دا مونځ نشته دا خبره کول چې د مازدیګرې مونځ نشته دا خو کفر دی بعضو ته دا ویلي دي چې ته به په ګنده وینې سره چې هغه د ماهوارۍ هغه وینې د ګنده وینه په دې سره به د قرآن بعض ایتونه لیکي هله به موږ ستا خدمت کوو بعضو ته ویلي دي چې ته به لاړ شې پلاني ځای کې به پلاني مخلوق ته سجده ولګې بیا دله موږ خدمت کوو نو دا سوچ مه کوئ چې دا شیطانان د دوی لپاره د دوی خدمتونه د الله د رضا دپاره کوي نه داسې خباست کړی دی ځکه هغه تابعدار شوي دي نو په دې طریقو سره دا خبرونه دله راوړي خو دا خبر د مستقبل خو نه دی د حال دی یا یو کار وشو نږدې وخت کې نو دې کې څه دي په دې قسمه خبرو باندې دوکه کېده نه دي پکار هوښیار اوسئ ویښ اوسئ او نن سبا خو د ټکنالوژۍ دور د فتنه زیاته شوې ده د دوی خپلې چینلې دي د دوی خپل اکاونټونه دي په فیسبوک کې یوټیوب کې عام په دې ډیشونو باندې د دوی خپلې چینلې راځي او په هغې باندې ورته بعضې دیګې رابطې ورسره کوي هغه یو پروګرام ما کتو د دوی دا پروګرامونه زه کله نه کله ګورم دې دپاره چې راته پته وي چې دوی څه وایي څه نه وایي اگر که دا د عوامو دپاره نه دي جایز نو هغه دغه چا چې دا پروګرام کو دی په یو ملک کې ناست دی ټلیفون چې ورته چا کړی دی هغه به بل ملک کې ناست دی نو هغه ورته وایي چې جي زما څه مسله ده او دا به څه کېږي او دا به حل شي او که نه هغه ورته وایي ته یو څادر راواله یو څادر راوالي وي دا ناب که هغه ناب کړي بیا ورته لږ ساعت بعد وایي ته دا کولاو که اوس هغه څادر کولاو کړي وایي اوس یې ناب که چې ناب کړه لږ کمي دې ته جادوګري وایي که نه ښه نو ستا حالات نږدې وخت کې ښه کېدو واله دي اوس ته دې عقیدې ته وګوره ته دې کار ته وګوره ناست دی په یو ملک کې د هغه په بل ملک کې د تپوس دي کې او کپړه لنډه شوه او که کپړه اوږده شوه دا عقیدې ګورې د سوشل میډیا د خورېدو سره یو نقصان دا وشو چې لاشعوري طریقې سره پکې خلک اخته شوي دي ما بل اوس خبره وکړه د دې پروګرامونو کوم پروګرامونو مستقبل چې معلوم وي په دې فیسبوکونو کې راځي او پیدا کړي چې ته به را روان کال له څنګې دا ښه صحیح عقیدې ولې دې به مور نه نوځي ته خو دې ته لږ سوچ وکړه که نه را روان کال به ته څنګه دا خو د غیبو دعوه ده ته څنګه ورننوځي قسمت معلومې او پروګرام ته وي دا پته لګي چې ستا ښه ملګری کم یو دی دا د چا چې ملګري دي ده ته پکې لا پته نشي چې زما ښه ملګری کم یو دی او پروګرام ته پته لګي چې د ښه ملګری پکې کم یو دی دا موږ په کوم طرف روان یو الحمدلله د مسلمان عقیده داسې صفا ده لکه شیشه شپه هم د هغې رڼا ده په دې قصو نه دوکه کېږي الحمدلله او ځکه زموږ ژوند ډېر په ارام الحمدلله سکون والا ژوند دی الله یې د مرګه پورې موږ ته نصیب کړي نه د کوټګرو په قصو کې یو نه د پالګرو په قصو کې یو
نه د نجومیانو په قیسو کې یو، نه ستوري معلومو، نه چاته خپل مخ ښایو چې هغه راته مستقبل بیان کړي، نه پروګرامونو ته ورننوځو، نه چا پسې ورځو چې دا ورغوی راله وګوري، نه چا پسې ځو چې په توتیانو راله نصیب معلوم کړي، نه چاته دې دپاره ټلیفونونه کوو، نه هم دا عقیده شتي چې د الله نه علاوه داسې څوک شتي چې هغه په غیبو پوه دی. هر څه الله ته حواله کړي دي، د الله بندګي کوو، اسباب لټو د ژوند د تېرولو، او دغه وایو چې مستقبل د الله په لاس کې ده او په الله هم ښه ګمان دی چې څه کېږي هغه به ښه کېږي. څومره د باچایي ژوند دی، څومره ښایسته ژوند دی. او دا خلک په لویو غمونو کې اخته دي، دا په دې قصو پسې چې لګېدلي دي، په لویو غمونو کې. او زمونږ د ملک او زمونږ د خلکو د پښتنو خبره کومه، دا غټه مسله ده. په پلانې کوډې شوي دي، په هغه جادو شوی دی، د هغه نه په هغه چا غوټې کړي دي او په هغې کې چوپ کړی دی، او چا تړلی دی، او چا داسې کړي دي، او چا دغه کړي دي. د دې قسمه خبرو د خورېدو لویه وجه یوه علم نه مخکې عقیدې کمزورتیا، د عقیدې کمزورتیا. دې ته جوهر علم هم نه دی پکار. یعنې دا نه چې یو سړی به امام ذهبي به ترې جوړ شي نو دی به په دې مسله پوه شي. زما او ستا دا عقیده ده چې غیبو باندې څوک پوه دی؟ الله. یو سړی راغی دعوه د غیب وکوي، د دې دعوې د رد کولو دپاره څومره علم پکار دی چې څو کتابه یې ویلي، چې یو هم نه یې ویلی، چې صرف دا عقیده مضبوطه وي چې د غیب و علم صرف د الله سره دی. دی به د هر چا دعوه رد کوي چې څوک د غیبو دعوه کوي. دلیل دی په دې چې زمونږ د خلکو ډېرو عقیدو کې کمزورتیا ده، عقیدو کې کمزورتیا ده. هسې دې حدیث ته غوږ کېږدئ. ګوره عمران بن حسین رضی